ملک صاحب خیر څنګه جوړې ښې تکړه طبیعتونه ښه دي مسکین له ما غوښه راوړې ده او موږ خیرات کړی ما چولوي سمه یې وله دا وګوره ښه تازه ده خیرات هم کړی غوښه ده وګوره ملک صاحب ګورې مسکین مې کېدی شي کور کې ښه ده صحیح ده زه ورکړم ډېره ښایسته غوښه تازه غوښه ملک مننه خیر اوسې ژوندی مسکین له ما غوښه راوړې مونږ خیرات کړی ده غوښه مې وله راوړې ده زه خو نه لیده دلته کور یې ده همدغه کور یې دی که نه همدغه کور یې ده ښه زه صحیح ده زه مننه زه لاړ پخوا به کله کله غمونو اوس بېکاري شو جاړو اخلو میینه د غریبانو د خدای مل شي ګرانه اوس بل کار نشته بېروزګاره ګرځم میینه هی 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 ولا دغه حالات وروه نن سبا دغه جاړو وهل هم ډېره ګرانه خبره ده او چا رښتیا ویلي دي چې وروه خوراکونه کول اسان دی او کار او زحمت ایستل ډېره ګرانه خبره ده نو الله تعالی دې رحم وکړي ونډېواله اوس څه کوې واړه واړه بچي په واړه واړه بچو ته نفقه پیدا کول هم فرض دی وروره ته دلته یې ظالمه خدای دا غونډې منطقي به در پسې وکتې خبر یې غوښه مې دله راوړې مونږ خیرات کړی دی دا وګوره غوښه مې دله راوړې خیرات هم کړی خیرات وایم خان صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسې چې مونږ غریبانان دې را په یاد کړو ته لږ دې خوا ودرېږه که نه دا وګوره غوښه مې داسې تازه غوښه راوړې خو لږه ویډیو به وکړم پوه شوې هغه څنګه خان صاحب به لږ زما صفت وکړې چې ده ماله غوښه راوړې ده که نه ولې نه ولې مسکین له ما غوښه راوړې ښه تازه غوښه مې وله راوړې ده ته دا ونیسه غوښه روپۍ هم در کومه دله صرف زما صفت کړه دا پیسې هم سره کېده پوه شوې او بس هم ویډیو شروع ده زما صفت وکړه پکې وایم ګوره دا خان صاحب دومره ډېر ښکلی سړی دی ګل سړی دی وګورې دې ځای پورې رالو د غریبانو احوال یې واخیستو د غریبانو پوښتنه یې وکړو وایم الله دې دغسې خانان ټول مدامه خوشحاله دي غوښه خو به یاد کورې کول دا ستا تعریف مهم دی که غوښه هم دې خلکو ته وښیه که نه مینهوالو ته نو بس دا وګورې دا خان صاحب داسې سړی دی چې بس مونږ باندې همیشه داسې فکر او خیال ساتي بس دې ځای پورې ما خواته رالو بس غوښه هم راته راوړو او بله خبره دا پیسې هم راته راکړي دغسې خانان یې تل مدام خدای ژوندي لري او بس خوشحاله خو یې که نه غوښه به ښه تازه دله راوړې ګوره ولې به خوشحاله غوښه یې ښه او ته خو داسې دغه یې ځکه مې دله راوړه که نه نو خوشحاله به څنګه نه خان صاحب دا ګورې بس همیشه موږ دغه شانې خیراتونه کړو دا ټولو خلکو ته وایم چې دا ګوره زه داسې خیرات کړم ښه زه صحیح ده به زه ویډیو بس فیسبوک ته وخته زه صحیح ده زه به اوس درنه لاړ شم نور چا امر خدمت یې بس خوشحاله اوسې خان صاحب ډېره مننه بس ژوندی اوسې چې دې سره پورې رالې او ما ته یې دا ما امانت راوړو وایم ټول مدام دې دغسې خانان ژوندي وي چې د خواره غریبانو غم خوري زه دا څه کوم خپل دا جارو ته یې دا نه ورکوم ځکه بیا ماله خو څوک تنخوا نه راکوي او که نه یاره نن راته دا سپی داسې مریضه غوندې ښکاري ته صبر وکړه ما کس ته زنګ وامه چې غوښه او روپۍ مې ورکړي هلو ښه جوړې چېرته یې مړه هغه ما هغه یم که نه غوښه مې چې له درکړه او هغه روپۍ مې هم درکړې دغه سپی زموږ مریضه ده مړه دغه ډاکټر له لګه وړې وې او همدلته راشه اوس به درته ولاړ یم صحیح ده او کور ودان زر راځه راشه السلام علیکم خان صاحب وعلیکم سلام راغلې که نه او رالم دا راته ووایه خان صاحب چې سپی څه شو سپی سپی پرېږده هم هلته ګاډي کې اچولې اول لږ ما چاپي کړه مړه هماغه غوښې والا هم چې غوښه مې درکړې بس په سترګو خان صاحب لږ مې چاپي کړه ښه بس ته چاپي دا بوټان هم لږ راله پالش کړه مړه دا بوټان واخله دا هم واخله آفرین ښسته ښه غوړې پالش کړه ښه هو که نه چې هغه غوښه مې درکړې وه دله او روپۍ مې هم دله درکړې هماغه یې که نه او هغه ښه سره تازه غوښه مې در وړې وه
دغه دی خان صاحب یاره ځان مې درته دغه دی کور دې وزانه ما غوښې والا یم ګوره چې ور به مې سره وایم هماغه- کور دی آباد بچی د لوی تیر برش جیب کې ګرځې ما دا خبره کولې خان صاحب چې هلته کار را باندې دی که نه نو چې هغه کار رانه کار پاتې به وي. لاړ چې خیر دی که نه ما غوښې والا یم چې غوښه خیرات مې کړی که نه نو هغه سپی مې ګاډي کې اچولې او ډریور به یې در سره ویسي ته به ورسره صرف همداسې لاړ شې نه اوس ما ته اجازه دی نه 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 ته لاړ شه اول هغه سپی ډاکټر له ویسئ او بیا چې راغلو بیا به لاړ شې ها صحیح ده په سترګو دا دی لاړ. ما غوښې والا یم که نه غوښه مې چې در وړې وه خیرات مې چې کړی و یاره دا د حجرې کالین هم خیرنې دي او هغه کټ لنګ هم سستې دي ته صبر وکړه هماغه خیرات مې چې ورکړی و که نه غوښه او روپۍ پیسې مې هم ورکړې زنګ ورته وامه الو مسکیني ته خو راشه که نه مړه دا زموږ د حجرې ده کې کالینې خیرنې دغه به مینځې دا د کټ لنګې به هم سستې شوي دي لږې به ټینګې کړې ته راشه او راشه زه همدلته حجره کې یم او راشه صحیح ده خان صاحب قربان دي شمه ته بې فکره اوسه دغه دی اوس درځمه او زه خدای پامان خدای پامان یاره زه خو وایم که نه چې د دې خان صاحب د لاسه په دوه پوزه راغلی یم زه خو مې وایي چې دغه ملک صاحب پسې لاړ شمه دې سړی سره زه څه شی وکړمه ته وایې چې دا دروازه ورته ووامه السلام علیکم وعلیکم سلام ملک صاحب څنګه یې څنګه خیر جوړ بخیر صحت دې څنګه دی ملک صاحب الحمدلله ته خیر جوړ بخیر شکر دا ګوره ملک صاحب قربان دې شمه یو دا خان صاحب چې دی په دوه پوزه راوستی ما یو کیلو غوښه راکړې یو څه نه څه پیسې راکړي دي پوه شوې کله راته ټیلیفون کوي چې راځه لږ زره اوږې مې چاپي کړه بوټان راته رنګ کړه او بل بیا ټیلیفون کړی و چې مسکیني راځه به زمونږ د حجرې چې دی دغه قالینه چې دی زور شوی دی دا به ورته ومینځو دا لوښي موښي ومینځو نو خدای خاطر وکړه ملک صاحب دې سړی سره د په دوه پوزه راغلی یم راځه چې ځو چې دا یو کیلو غوښه هم ورکړو او دا پیسې مو ته بېرته ورکړو راځه تازه السلام علیکم خان صاحب او مسکینه بخیر بخیر خیر جوړې خان صاحب خیرتي دی خیر بخیر ملک صاحب تم بخیر خیر جوړ خیر خیر ته داسې کار وکړه لاړ شه حجره کې کالین هغه به مینځې او هغه کټ لنګې به هم ټینګې کړې زه د ملک صاحب سره یو بنډار کړم دا کته کېنه کېنه ملک صاحب زه خبره کومه کېنې تاسو ملک صاحب دله خو بله ورځ ما خیرات وروړې یو کیلو غوښه مې هم له ویوړه یو زره افغانۍ مې هم له ورکړې مالې بس بیچاره دی که نه دې خاطر خیرات مې له ورکړو خیرات ګوره ملک صاحب د دې خان صاحب کارونو ته دې غوږ دی چې ما ته څه ویلې یو کیلو غوښې راکړی دی او 1,000 روپۍ افغانۍ به ما ته راکړي نو کله وایي دا کار وکړه کله وایي هغه کار وکړه زه خو هم همدا اوس ځمه قصابي ته یو کیلو غوښه مو ته راخلم هغه پیسې مو ته ورکوم دې سړی سره خو زه په دوه پوزه راغلی یم دا اوس وګوره چې تا له زه غوښه راوړم نو ما له یې ولې راوړې چې خیرات ما درکتل هماغه وخت کې به دله ناسته ویډیوګانو کې خو د زما ښه صفتونه کړه چې خیرات ته واخیسته پیسو ته څنګه خوشحاله وي نو ملک صاحب خیرات چې ورکوي داسې خلک ورکوي چې مونږ پرې خفه شو خو زه خو په دې شیانو باندې نه پوهېدم ځکه دا سړی ما ته خیرات ورکو اوس ته خپله قضاوت وکړه ها وایو دغه صبر وکړه خان صاحب ته یو کیلو غوښه درته ورکړې ده نو باید دا یو لاس چې ده د بل لاس څخه خبر نه شي بیا زنګونه هم چې وهې کله ویډیوګانې ترې کوې ورته وایي چې زه ویډیوګانې اپلوډ کوم فیسبوک ته چې راشه دا وګوره ما داسې خیرات کړی ده نو باید دا یو لاس چې ده د بل لاس څخه خبر نه شي او بل زنګ چې وهې چې راشه دا وکړه چاپي مې کړه نو سړی داسې نه کوي چې مثلا ته یو انسان چې دا هزاروي او پازاوي باید چې یو خیرات کوي څوک په خبر نه شي په خیرات باندې آفرین ملک صاحب دغسې ملک صاحب ستا د کور ودانې زما سترګې تا وغړولې زه نه پوهېدم د تا نه هم بخښنه غواړم او د نه هم بخښنه غواړم ځئ چې ځو ما سره به ښې ښایسته چای وڅښئ نه نه خیر